سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د فیسبوک اړوند ده. که چیرې تاسو هم پر فیسبوک کې غلطې او فاحشه ویډیوګانې مخته راځي او غواړئ چې دغه ویډیوګانې بندې کړئ ترڅو په راتلونکي وخت کې ستاسو مخې ته رانسي، نو همدا ویډیو له پیل تر پایه راسره وګورئ، ځکه په دا ویډیو کې درته طریقه درښیم چې څرنګه کولی سو غلطې او فاحشه ویډیوګانې پر خپل نیوز پیډ کې بندې کړو. نو هیله ده چې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره حتمي سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي هره نوې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو او دا د فیسبوک سیټینګونه پر خپل فیسبوک آیډي یا فیسبوک پیج کې ترسره کوو ترڅو غلطې او فاحشه ویډیوګانې زموږ نیوز پیډ ته رانشي. ښه نو ګرانو دوستانو، تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د فیسبوک اپلیکیشن راخلاصئ. کله چې تاسو فیسبوک راخلاص کړئ بره په دې لوګو آپشن باندې کلیک واخلئ، د خپل فیسبوک آیډي سیټینګ برخې ته راسئ. په دې ځای کې لیکل شوي دوستانو سیټینګ ان پرایوسي سیټینګ باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې موږ تاسو سره لومړنی آپشن مخته راځي کنټینټ پریفرنس، راځو همدا کلیک کوو. د یاد آپشن ته کلیک کولو وروسته په دې ځای کې یو آپشن موجود ده سینسیټیو کنټینټ، راځو همدا کلیک کوو. دې ځای کې دوستانو شو لیست انتخاب کړئ، په سیو آپشن باندې کلیک واخلئ، بیا اوکې انتخاب کړئ ترڅو په راتلونکي وخت کې دغه ډول کنټینټ ستاسو مخ ته رانسي. سیکسوال سجیسټډ کنټینټ او همدارنګه هغه کنټینټ چې د میډیا ادارې خلاف وي. دوستانو بل سیټینګ موږ تاسو سره سنوز ده، راځو همدا کلیک کوو. که چیرې په دغه ځای کې تاسو یو داسې اکاونټ فالو کړی وي چې له امله یې غلطې ویډیوګانې ستاسو مخ ته راځي، کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره له همدې ځای څخه انفالو کړئ. دا دوه سیټینګونه حتمي ترسره کړئ. دریم سیټینګ موږ تاسو سره په دې ډول ده. له دې برخې څخه بیک راسئ دوستانو، له دې برخې څخه بیک راسئ بره په دې سیټینګ ان سرچ برخه کې چې کوم آپشن ده دوستانو همدا کلیک کړئ، یعنې سرچ ته راسئ. په سرچ کې یوازې ولیکئ میډیا. په سرچ برخه کې دوستانو ولیکئ میډیا. د همدې آپشن د لیکلو وروسته موږ او تاسو سره د میډیا آپشن مخته راځي، همدا کلیک کوو. په دې ځای کې د آپشن ټیک مارک شوي وي دا همداسې پرېږدئ، مګر دا یو آپشن آن کړئ، نیور آټو پلی، همدا آن کړئ دوستانو. دغه آپشن به د آټو پلی آپشن به تاسو سره آف سي ترڅو په ستاسو په نیوز پیډ کې هره ویډیو په اتومات شکل سره پلی نسي. دا یې هم یو ښه طریقه ده دوستانو ترڅو ناوړه ویډیوګانې تاسو مخ ته رانسي. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک کې غلطې فاحشه ویډیوګانو مخنیوی وکړئ. که دا ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو داسې نورې هره نوې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. میلاویږو پر بل راتلونکي ویډیو کې، تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.